د نن ورځې دوه مهم خبرونه. کونړ کې د یو کور چت پریوتو له امله 7 کسان مړه او ټپیان شول. بلخوا د کونړ جلال آباد لویه لار د غره ښویېدنې له امله وتړل شوه. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړه د نن ورځې مهم خبرونو ته. له کونړ څخه ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په مرکز اسداباد کې د یو کور چت پریوتو له امله د یوې کورنۍ 4 غړي مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي هارون اطلاعات روز ته وویل چې دغه پیښه نن شنبه 12 د کب شاوخوا 11 بجې د اسداباد په اندرسیر سیمه کې رامنځته شوې ده. بلخوا له کونړ څخه سرچینې وایي چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ جلال آباد لویه لار د غره ښویېدنې له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي نور محمد اطلاعات روز ورځپاڼې ته وویل چې دغه لویه لار نن دوشنبه 12 د کاب سهار شاوخوا 10 بجې د څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې تړل شوې. د نوموړي په خبره دغه غرښویېدنه د باران له ډېر ورښت وروسته رامنځته شوې چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. کونړ کې د طالبانو ځایي چارواکي هم د کونړ جلال آباد پر لویه لار د غره ښویېدنې پیښه تاییدوي او زیاتوي چې د لار د خلاصون په موخه یې سیمې ته کاري ډله لېږلې تر څو پرې لاره خلاصه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ نورستان لویه لار هم د واورې د ډېر ورښت له امله تړل شوې. دا وې د نورې چمتو کلي خبرونه. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.